وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حدا رحم کوونکی دی. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. ټول د کمال صفتونه خاص د الله لپاره دي چې د ټولو عالمونو خپالونکی دی، ډیر زیات مهربان بے حدا رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. د بدلې د ورځې مالک دی، مونږ خاص تا عبادت کوو او خاص لتا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. ته مونږ ته سمه نیغه لار وښیه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. د هغه خلکو لاره چې تا پر هغوی باندې انعام کړی دی، چې نه پر هغوی باندې غضب شوی او نه ګمراهان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حدا رحم کوونکی دی. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا عظیم کتاب دی، په ده کې هیڅ شک نشته، د پرهیزګارانو لپاره هدایت دی. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه خلک چې په غیب ایمان راوړي او مونځ قایموي او له هغه مال نه صحیح خرج کوي چې مونږ هغوی ته ورکړی دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. او هغه خلک چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی او په هغو کتابونو چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي دي او په آخرت هم دوی یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دغه خلک د خپل رب له طرفه پراغلی هدایت باندې دي او هم دغه خلک پوره کامیاب دي. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بېشکه هغه خاص کسان چې کافر شوي دي دوی ته یو شان ده، که ته دوی ویروې یا ته دوی ونه یروې دوی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د هغوی په زړونو او د هغوی په غوږونو مهر لګولی دی او د هغوی په سترګو یوه خاصه پرده ده او د هغوی لپاره ډیر لوی عذاب دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او په خلکو کې ځینې هغه څوک دي چې وایي مونږ په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، حال دا چې دوی له سره مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دوی له الله سره دوکه کوي او له هغو خلکو سره چې ایمان راوړی دی، حال دا چې دوی یوازې له هم خپلو ځانونو سره دوکه کوي او شعور نه لري. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. د دوی په زړونو کې بیماری ده نو الله دوی ته بیماری ورزیاته کړه او د دوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی په دې سبب چې دوی به همیشه دروغ ویل. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. او کله چې دوی ته وویل شي چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، دوی وایي یقینا هم دا خبره ده چې مونږ خو بس اصلاح کوونکي یو. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. خبردار، بېشکه هم دوی فساد کوونکي دي او لیکن دوی شعور نه لري.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. او کله چې دوی ته وویل شي تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې خلکو یعنی صحابو ایمان راوړی دی، نو دوی وایي آیا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې بیوقوفو یعنی کمقله خلکو ایمان راوړی دی؟ خبردار یقینا هم دوی بیوقوف دي او لیکن دوی نه پوهیږي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. او کله چې دوی له مؤمنانو سره ملاقات وکړي نو وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، او کله چې له خپلو شیطانانو یعنی مشرانو سره یوځای شي نو بیا وایي پر اختیا خو مونږ له تاسو سره یو. خبره هم داده چې مونږ خو بس استهزاء یعنی خندا کوونکي یو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله په دوی پورې استهزاء کوي او دوی ته په خپل سرکشۍ کې ترقی ورکوي په داسې حال کې چې دوی حیران سرګردان ګرځي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه خلک دي چا چې د نیغې لارې په بدل کې گمراهي اخیستې ده، نو د دوی سوداګرۍ هیڅ ګټه ونه کړه او دوی نیغه لار موندونکي نه وو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال د هغه کس په شان دی چې اور یې بل کړ، نو کله چې دغه اور د هغه غیر چاپیره ځایونه روښانه کړل نو الله د هغوی رڼا ختمه کړه او هغوی په تیارو کې پرېښودل داسې چې نه ویني. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي او دوی نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال د دوی له اسمان نه د وریدونکي تیز باران په شان دی چې په هغه کې تیارې او ګړزارې او برېښنا وي. دوی د تندرونو په وجه د مرګ له ویرې نه خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ننباسي او الله کافرانو لره راګیرونکی دی. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نږدې ده چې برېښنا د دوی نظرونه وتښتوي. کله چې هم هغه د دوی لپاره رڼا کوي نو دوی په هغې رڼا کې مزل کوي، او کله چې پر دوی تیاره شي نو ودرېږي، او که الله غوښتلی نو خامخا به د دوی اورېدل او د دوی نظرونه ختم کړي وي. بشک الله په هر شي باندې ښه قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے خلکو د خپل رب عبادت کوئ، هغه چې تاسو یې پیدا کړی او هغه کسان چې له تاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هغه رب چې ستاسو لپاره ځمکه فرش او اسمان چت جوړ کړی دی او له بره نه یې اوبه نازلې کړي دي، بیا یې په دغو سره له میوو نه ستاسو لپاره رزق راویستلی دی. نو له الله سره هیڅ قسمه شریکان مه جوړوئ، حال دا چې تاسو پوهیږئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او کتاسو د هاغه قرآن په حق لا په کوم شک کې چې مونږ په خپل بنده نازل کړی دی نو د دغوندې یو وړوکې صورت راوړئ او له الله نه سوا خپل مددګاران راوغواړئ که تاسو رښتونی یئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نو که تاسو دا کار اونکړ او کله به یې هم اونکړی شئ نو له هغه اور نه ځان بچ کئ چې خشاک یې انسانان او کاڼي دي د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. او زیره ورکړه هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی چې یقینا د دوی لپاره داسې جنتونه دي چې د هغو له لاندې ولې بهیږي. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. هر ځل چې دوی ته له هغه جنتونو نه سمیوه د خوراک لپاره ورکړی شي نو دوی به وایي دا هم هغه ده چې موږ ته مخکې راکړی شوې وه او دوی ته به هغه یو له بله مشابه یعنی یو شانته ورکول کیږي. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او د دوی لپاره په دغه جنتونو کې ډېرې پاکي بیبیانې یعنی ښځې دي او دوی به په دغو کې همیشه وي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. بشک الله د هیڅ مثال په بیانولو نه شرمیږي د ماشي وي یا کله دنه د زیات شي نو هر چې هغه خلق دي چې ایمان راوړی دی نو هغوی پوهیږي چې یقینا دا د هغوی د رب له طرف نه حق مثال دی. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. او پاتې شو هغه خلق چې کوپر کړي دي نو هغوی وایي الله په دې مثال ورکولو سره څه اراده کړې ده نو هغه الله په دې سره ډېر خلق گمراه کوي او ډېرو ته په دې سره هدایت ورکوي او نه گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه خلق چې د الله سره کړی لوز ماتوي وروستو د هغه لوز له مضبوطولو او پخلینه او پرې کوي هغه څه چې الله یې د پیوست ساتلو حکم کړی دی او پزمکه کې ورانه کوي همدغه خلق تاوانیان دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. څنګه تاسو له الله نه منکرېږئ حال دا چې تاسو نشت وئ نو هغه تاسو راژوندي کړئ بیا به هغه تاسو مړه کوي بیا به تاسو راژوندي کوي بیا به خاص د هغه په طرف ستنولی شئ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هم دې هغه ذات دی چې ستاسو لپاره هغه ټول څه پیدا کړل چې په ځمکه کې دي بیا یې پورته قصد وکړ نو هغه یې ښه برابر 7 اسمانونه جوړ کړل او هغه په هر شي ښه عالم دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او کله چې ستا رب ملائکو ته وویل بېشکه زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوونکی یم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون. هغوی ویل آیا ته په هغه کې داسې څوک پیدا کوي چې په هغه کې به ورانه کوي او ویني به تویوي؟ حال دا چې موږ ستا له ستایلو سره تسبیح وایو او ستا پاکواله بیانوو. الله ویل یقینا زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او آدم ته ټول نمونه اخودل، بیا یې هغه ملائکو ته وړاندې کړل. نو ویل ما د دوی په نمونو خبر کړئ که تاسو په خپله خبره کې رښتون یئ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هغوی ویل ته پاکې مونږ ته هیڅ علم نشته سوا له هغه نه چې تا مونږ ته راښودلی دی. بېشک خاص ته ښه عالم ښه حکمت والی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الله ویل اے آدمه دوی د هغو څیزونو په نومونو خبر کړه. نو کله چې دوی د هغو په نومونو خبر کړل الله ویل آیا ما تاسو ته نو ویلي چې بېشکه زه د اسمانونو او ځمکې په غیبو یعنی پټو څیزونو پوهیږم. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. او پوهیږم په هغه څه چې تاسو یې څرګندوئ او په هغه څه چې تاسو پټول. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. او کله چې موږ ملائکو ته ویل آدم ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس نه، هغه انکار وکړ او تکبر یې وکړ او هغه ول کافرانو نه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او مونږ ویل اے آدمه اوسېږه ته او ستا ښځه په جنت کې او دواړه له هغه یعنی د جنت له میوونه پریمانه یعنی په مزې سره خوراک کوئ کوم ځای چې مو خوښوي او تاسو دواړه دې ونې ته مه نږدې کېږئ ګنې تاسو به له ظالمانو نشئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. پس شیطان دوی دواړه د دغې ونې په سبب وښویول نو له هغه ځای نه یې راویستل چې دوی پکې وو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. او مونږ ویل تاسو ټول کوز شئ ستاسو ځینې به د ځینو نورو لپاره دښمنان وي او ستاسو لپاره په ځمکه کې تر یو وخته پورې استوګنه او فایده اخیستل دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل رب نه څو کلمې زده کړې نو د هغه توبه یې قبوله کړه. بېشکه هم هغه ښه توبه قبلونکی بې حده رحم کوونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ ویل تاسو ټول له دې جنت نه کوز شئ نو که زما له طرف نه تاسو ته کوم هدایت راغی نو چا چې زما د هدایت پیروي وکړه نو پر هغوی باندې نه هیڅ ویره شته او نه به هغوی غمجن کیږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون. او هغه خلق چې کفر کړي دي او زمون آیاتونه دروغ ګڼلې دي هم دغه کسان د دوزخ د اور والدي دوی به په هغه کې همیشه وي. وما علينا